دا امام فخر الدین رازی دے دا اختر روزوا اختر خلق راله چې حضرت بادشاہ عیدگاہ تلاړو د مانځه ټیم دی دا ورته زنظم ولی نظم زه دې قوم لاړو مونځ ور کوم نه وی بادشاہ تللی دی وی د بادشاہ پلار چې تلی نظم زمونږ په دې صوبه سرحد کې یا په لاهور کې یا کراچۍ کې چې په کومه ورځ سرکاري اعلان د اختر نه شوی نو په سرکاري جماعتونو کې سرکاري خطیبان د اختر مونځ هم نه ورکوي ولی گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب اب منزل راځي نو هله به زه مخکې مونځ ورکوم دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی بیګا چا میاشت لیدلی اسمان ته مو کتلي هم دي که نه او ظالمانو چېرته خو لږ عقل مو کوي هم زمونږ دې سپېږمو ته به ګورئ بیا چې مونږ یو فیصله وکړو بیا راپورې لکۍ هم تړئ نن بیګاله دا ټول جماعت واورئ بیګاله کوشش وکئ پرون سار ښکاره شوې نه ده میاشت که بیګا چا لیدلي یا نن بیګاله ما ته به فورا اطلاع کوئ کني بیا دې جومات کې نه زه لمونځ نه در کوم لرې کېږئ ټیک شو نن بیګاله تاسو د دې کلو خلک به ټول دا مهرباني کوئ ګورئ بیا ما ته به اطلاع کوئ بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وی زه مونځ نه ورکوم ولې وی زه به هله د اختر مونځ کولو ته ځمه چې زه په کومه ټانګه کې ځم بادشاہ راولی د هغه ټانګې نه اسپه لرې کوي او هغه بانسونه به بادشاہ نیولي او زه به ټانګه کې ناست یم نو هغه ټانګه کې به ما عیدګاه ته بوځئ مونځ ورکوم کینی نه ورکوم واه اوس غلام اسحاق راولی بجلیګر ملا به په ټانګه کې ناست او غلام اسحاق به بانسونه نیولي او به کې څوک دا ایمان مونږ ملیان به داسې وکړو بادشاہ خو پرېږده خدای پرستی که د کلي خان او ملک یا دا د چواړیانو جمعداران چې دي که دغو ته م ووایه چې راشه ټانګه کې زه کېنم او ته یې راکاږه یو معمولي سړي ته هم خدای راستی که ملا ووایي چې راشه زه دې ټانګه کې کېنم دا سپې په ځای ته دا ټانګه راکاږه دې کوڅه ډبو ته امام فخر الدین رازی وکړه انعمت علیهم وکړه ته به دا وایې خدای ما ته د بجلیګر ملا لار وښایه بجلیګر ملا کې دا ایمان نشته چې د کلي خان ته ووایي چې راشه دا ټانګه ونیسه زه پکې سورېږم او ته به دا بانسونه راکاږې دا ایمان والا پیدا کول پک بادشاہ ته خبر لاړو چې امام فخر الدین رازی خو جمعې اختر مانځه ته نه راځي وی چې ولې وی داسې وایي بادشاہ هم بادشاہ وکړه الله اکبر هغه الحمدلله د دین لوی ورځ به بله چرته چې د دین یو لوی مفسر او لوی امام به په ټانګه کې ناستی او زه به هغه ټانګه راکاږم کومه ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای راک بادشاہ هم بادشاہ وکړ په یو منډه راغی او ټانګه یې راوسته اسپه یې ترې لرې کړه امام فخر الدین رازي پکې کېنولو او بانسونه ده ونیو او عیدګاه ته یې بوتلو مونځ یې د اختر ورکړو واپس راغی په سباله بادشاہ ورپسې راغی جومات ته چې حضرت بیګا تا کوم حکم کړی و هغه ما ومنلو ټانګه ما راښکه خو دې کې د راز څه وی راز وی رازه د لاسه یې ونیو یو جومات ته ورغی چې ګوري که واړه دي که زاړه دي سپارې په لاس کې بل جومات ته ورغو بل جومات ته ورغو بل جومات چې ګوري جوماتونه ډک دي سپینګیرو هم سپارې په لاس کې نیولي دي امام فخر الدین رازي ته تپوس وکړو چې دا چل څه دی دې جوماتونو کې خو چا سپارې نه ویلې ویل جي مونږ ته د دین قدر پته نه وه چې دین دومره لوی شی دی چې د دین عالم په ټانګه کې ناست دی او بادشاه یې ټانګه راکاږي نو دا دین مونږ هم زده کوو چې سبا زمونږ هم داسې قدر پیدا شي امام فخر الدین رازي ورته وی چې بادشاه ما ستا بیزتی غرض نه وه الناس علی دین ملوکهم چې بادشاهان دیندار شي اټومیټیکلی قوم چې دی هغه ټول دیندار شي نن ستا پاکستان تھرو آؤٹ پاکستان بې دینه ولې دی ځکه چې حکمرانان پې ټول بې دینه راځي پرون ما ته یو خط د انټرکانټیننټل هوټل ته راغلی دی یو خط
انټرکانټیننټل هوټل د سرمایه‌دارو ډمخانې ته وایي. په دې خبره پوهېږئ؟ تاسو کوڅه ډب په انټرکان ته چې نه تللي یې او نن څوک پرېږدي. د سرمایه‌دارو ډمخانه چې دا هغې ته انټرکانټیننټل هوټل وایي. شراب پکې، جنکۍ پکې، ګډېده پکې، زنا پکې، د سور غوښه پکې. دا 15 واړه څیزونه په انټرکانټیننټل هوټل کې پیش کیږي. نن ستا د ملک د حکمرانانو د لور او د زوی واده چې وي نو د هغې روټۍ په انټرکانټیننټل هوټل کې ورکړل. ستا یو کوڅه ډب وزیرو په دې صوبه سرحد کې، کوڅه ډب اوس لرې شوی دی خدای غر. د هغه د لور واده او د یوې شپې د روټۍ 7 لکه روپۍ خرج. د یوې شپې د روټۍ یو پیاله چای چې په انټرکان کې سکې نو 100 روپۍ د هغې قیمت. د هغې وجه دا ده چې پیاله چای نی ورسره بلبلې ملبلې ډېرې وي. هغه تماشې پکې، روجه خوراک پکې وغیره وغیره. نو د انټرکان والا ما ته لیکلي دي چې دې کې دا څیزونه دي. مال زه څه وکړم؟ زه خو به دا کار اله کولی شم، اله چې کمپلیټ واګې د ملک زما په لاس کې راشي، کمپلیټ واګې، او په هر سړک باندې د پشکال د چنډخانو غوندې ځوړند کړي سړي مردار پراته وي. زه خو به اله دا کار کولی شم. نو په تشه وینا زما انټرکانټیننټل هوټل څوک بندوي؟ په تشه وینا زه د بالا ماڼۍ ارامیان نشم سمولی. نو دغه د خبره ده که نه؟ په تشه وینا څه کېږي؟ وینا خو 45 کاله وشو زماړه شین شو. دا خو د دغه خبره وایي په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه، په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه، اشړی چې د وړی اصل تور دی. توره شړی په منونو صابونونو ووینځه سپینه به کې. د کم قوم چې فطرت پلیت او مرداري په صابونونو نه سپیني، په نصیحتونو نه کې. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. الله چې څوک ګمراه کی د ملیانو په ویناګانو نه کې. دا ګمراه شوی قوم دې ته د خدای هدایت پکار دی یا جابر نظام پکار دی چې یو څو پکې ځوړند کم. ته ګوره چې دا نور د سړي زامن کیږي که نه کیږي. که یوه ښځه رانه بار راووته دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. یوه ښځه خو دا خبیث حکومت ته ما ته غږ نه کوي. یو اعلان کوم، یو اعلان، دا خبیثان دې غږ نه کوي. کرمانه ښځه راووته په دې چې اقتدار مې نه مې لاس کې، یو اعلان کومه او دا حکومت ته غږ نه کوي. دا خو ته اوس چېرته چې په سړک روانې هسې یو ښځې سره چېرته داسې ټېله ووه، ښځه به تاڼې ته لاړه شي، پولس به راشي، قانون دې لاس کې واغست. هلکه څه چالي کړی دی سړي؟ پنډت نهرو یې وچلې؟ نه نه جي، شریفانې ښځې د ده د لاسه په لارې نه شي تېرې. دلته یو لیونی دی چې چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي، چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي. نو پولیس به دې راونیسي. قانون دې لاس کې واغست. شریفې ښځې ده نه په لارې نه شي تېرېدی. ته په غبرګوړون شې په دې تاڼه کې په ټپو کښېنې، بیا یې مجسټریټ ته چې پیش کړي. جي شریفې ښځې ته په لاره نه شي تېری، مجسټریټ دې خدای په غبرګوړون کړي او په ټپو دې کښېنئ. شریفې ښځې په لارو کې ګرځي، په کوڅو کې ګرځي، په نشترحال ته ځي، آیات آباد ته ځي، آرمي سټیډیم ته ځي، کوچي بازار ته ځي. شریفې ښځې دې ته وایي. ستا د ملک هغه حکمران طبقه چې کم تیر شو موجوده دي په غبرګ وړاندې شه چې د لارډ میکالې قانون یې تر اوسه پورې په دې ملک کې باقي ساتلی. شریفو ښځو له خو قرآن ویلی دي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی.
خزه به بار نه وځي، په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی وانه وري. شریفې ښځې دې ته وایي. نن خو شریفان هغه خلق دی چې د چا ښځې شاملات دي، لوڼې شاملات دي، زامن شاملات دي. شریفان دي. مونږ خو رزیل یو. ټک ورکړي نیچ پیچ. کم سړی چې خان نی هغه نیچ پیچي. تاسو ټول رزیل یې. نیچ پیچ. تاسو د لاسه دوی خانان دي، تاسو د لاسه. ته مال قوت لاس کې راکړه چې زه درته دا خاني په دې دبر کې ورمنډم که نه. ما سره یو قانون دی، تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. تا سره کروڑونه روپۍ دي او زه د لوږې مړ کېږم، والله که دې پرېږدم ستا زرګونه جیره به ځمکه ده او زما 10 مرلۍ نشته چې پکې کور جوړ کړم، والله که دې پرېږدم دوی نه به والم او په غریبو به تقسیم کړم. خو دا غټان تاسو غټان کړي دي. بیا هم پرتوګونو لکه خیري رنګونه ورکړي، الیکشن را روان دی. زه به تاسو ګورم چې څنګه ورته ګډېږئ. وایي رکشئ خدای هم ورک که چې ورک یئ. دې قوم ته ما درته وی نه جنازې کېږي، نه نکاحونه کېږي، نه خدای بخي. دا په قبر کې د سپو غوندې غاپي غاپي. قسم په خدای دی چې د سپو غپایم خلکو اورېدلې ده. دلته په یو قبر جومات جوړ دی، هغې کې ملا نه ټینګېږي. یو ملا پکې زما ملګری او ما ورته ویل چې هلکه ته خو ښځی کې امام یې ولې ته راغلی؟ مولانا صاحب ټوله شپه د دې قبر نه د سپي غپا راوځي، خوب ته مې نه پرېږدي. ځان مې ډېر ټینګ کو، په قرآن مې مو ویلو، خو ټوله شپه په دې قبر کې غاپي. دوی د سپو غوندې په قبر کې غاپي. هغه خلک ما لیدلي دي چې چا دوی په قبرونو کې لیدلي دي. هغه هدیرې درته اوس خیم چې کومې هدیرې ما ته ښودلي دي چې په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي. هم زمونږ هدیرې مال څنګه دي؟ ویل ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا دي. تاسو به په قبرونو کې دا حال. د ښاریانو کار مه کوئ چې جمعرات د دین نه 4 ملواڼې آو. ښاریانو کې چې مړی وشي ښار کې دننه او ملا یو سلور ملواڼې راغلی دي، مونږ کور باندې ختم دي. سلور ملواڼې اوس چې ما ته ملواڼې ووایي ستا دغه مړي پپ. اوس د جمعې مونځ ته را روانم، یو ښځو ډله په مخه راغله. پناه په خدای تونه لت په داسې ملک شي، تونه لت په داسې ملک شي چې دا مونږ پکې اوسي. دا هم د هغه دلګانو ښځې دي چې مونږ یې جنازې کوو او د دې پلشتو نکاح به هم مونږ تړلی. ما ته ملګری را روانو راته ویې داسې روانې دي لکه کور کې چې رواني. نو خبره دا ده چې القا ملقا تاسو څه پېژنئ؟ هغه د دغه رونه یئ چې من ربک ته په قبر کې تپوس وکړو رب څه کوي او قبر روټۍ بني وګی ما. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې په دې ملک یو قانون دام دی چې کوم سړی د ملک خلافي نو هغه ته غدار ویلی شي، په هغه باندې د غدارۍ الزام ولګي او بیا پې باقاعده په عدالت کې کیس چلی. ملک کا عبارت د دې ځمکې نه د پاکستان، نو دا خو زمونږ ملک دی. مونږ پکې پیدا یو، مونږ پکې لوی شوي یو، مونږ به پکې خښېږو. او که ملک عبارت د دې حکومت نه او د دغه نرخزیانو نه چې دا دې وخت کې اقتدار په لاس کې دی، نو زه خو 1 کروڑ ځل غدار یم او دا لعنتیانو منلو ته په هېڅ قیمت تیار نه یم. څو پورې چې د ملک د ځمکې تعلق دی نو خو زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. دا راغلیا خلق دی کوڅه ډب په مونږ حکومت کوي لګیا دي. ضیاءالحق د کوم ځای و؟ کوم ځای نه راغلی او په تا یې 10 کاله حکومت وکړو؟ دا ستا د صوبې ګورنر د کوم ځای دی؟ په تا یې 10 کاله ګورنري وکړه. نو ملک کا عبارت د ځمکې نه نو خو مونږ خو زمونږ وطن دی. او که ملک عبارت د دغه موجوده قوم نه او د دې خلقو نه، د دې ښځو د نرو نه او د دې موجوده قوم نه، زه خو 1 کروڑ ځل غدار یم. قسم په خدای دی که د دې قوم مې نه نکاح تړل خوښ چې مردار شي والله که جنازه کول زما اړه مني. ته پوه شوې؟ دا ټول د سپي په مرګ مرداري. د چا ښځې او لوڼه چې بربنډې ګرځي، بېمواره ګډې وي او هغه مردار شي، د هغه جنازه چې د سړي زوی ځان ته وایي بیا د اړه نه وکړي، اړه مې نه مني. انعمت علیهم تاسو یې یا مونږ یې؟ انعمت علیهم دا سړی و چې جنتونه نه غواړم، هورې غلمانان نه غواړم، په خدای مین یم، خدای غواړم. که راته ځان ښایي مسلمانېږم کینې نه کېږم.
امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشوه چې ووایا ورته چې ته مسلمان شنو تا ته به خدای ځان ښیي. ورته یې وویل چې وی جی په تشه وینام کار نه کېږي، لیکلي راکا. امام فخر الدین رازی ته وایي لیکلي راکا. یا الله بیا څه وکم؟ وایي بیا راته په زړه کې القا وشوه چې لیکلي ورکا. امام فخر الدین رازی لیکلي ورکړه چې ته مسلمان شې نو تا ته به خدای ځان ښیي. بدای ورکړه او هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول. ماښام هغه سړی مړ شو. د ورځې دا کار وشو، ماښام مړ چې مړ شو امام فخر الدین رازی ټوله شپه په ژړا تېره کړه چې یا الله تا ما ته په زړه کې القا وکړه، ما لیکلي ورکړه. شیخ واقع نشه په دنیا کې دا به څه کي؟ امام فخر الدین رازی قسم خوري چې آخره شپه کې مې سترګې پټې شو. نو دا سړی مې خوب کې ولید چې په یو تخت ناست دی، یو عظیم باغ دی. ما چې ولیدو نو ما وویل چې فوی دا خو هغه سړی دی چې ما ورسره وعده کړې وه. وی راته وی چې حضرت خفه کېږه ما راشه. وی ما ورته وی چې وعده خلاف شم در سره. وی هغه راته وی چې وعده خلاف نه، د کوم شي وعده دی چې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړ. ما ته خدای ځان وښوده. تاسو خیال را انعمت علیهم دا خلق چې الله سره رابطه او تعلق داسې وي چې جنتونه پې قربانوي. نن په الله باندې مونږ یو ښځه نشو قربانولی. کومه ښځه چې ستا نه مني او د ګډې غوندې بار ګرځي، یو دوه درې لړی کا وبکي داسې څوک. نن یو ښځه چې څوک په خدای او د خدای په قانون نشي قربانولی، هغه دلب هم په جنازو خلاصیږي. او نه لازګی چې سورب مړی مونږ ورپسې درې سپارې هم وایي ختم لم راوغواړي او صاحب درې سپارې. یو ځل زم داسې ختم کې پېښ شوم، ډېر غټ مړی شوی. مالا هم هغه سړي درې سپارې راکړې. ما درې سپارې چېرته ویلی شو، خو یو رکو مې پکې وویله او کې مې چې سپارې طالبانو خلاصې کړې. ما ته یې دي دا ستا څنګه چل مال پوره شوې؟ ویل نه جي که څه کمې چې نور څه مال پوره شوې که نه. بس غلی شو د یارې چې ختم وشو، روټۍ موټۍ وخوړی شو چې بار ووتو مال خدای دې کور وران که چې وران. دا سړی و څنګه چې ته ورپسې درې سپارې بخې چې کمې څوک ونه وایي. په 5 روپۍ او په 3 روپۍ باندې درې سپارې په ما ووایه او مړي پسې را باندې بخې. زه ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې زه 3 سپارې ستا مړي پسې بخم. زما مړو څه خرې ته لاس وړی دی چې په هغې پسې نه بخم. دا ټول د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو. ایماني درته د نفس دوکه. تاسو ټول په دې دوکه کې پراته یئ چې دا طالبان راشي او جوړ ختم وکړي، بر شو چې د جنت توتی شو. جنت توتی نه، د جهنم توتیان یې. جهنم قرآن وګورئ تاسو. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. احسب الناس ان یترکوا، خلق دا ګمان کوي چې دوی به خدای پرېږدي صرف په دې ټکي چې زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی، په دې ټکي به تا خدای پرېږدي.